غواړئ په 6 میاشتې کې داسې انګلیسي زده کړئ چې په ډاډه زړه خبرې پې وکړئ. دا بالکل کېدلی شي. نن غواړم ستاسو سره په دغه موضوع خبرې وکړم. خو راځئ اول یو بل حقیقت ته وګورو. ډېر خلک کلونه انګلیسي وایي او کورسونو ته ځي، خو بیا هم انګلیسي زده نه وي او یا نشي کولی په ډاډه زړه روانې خبرې وکړي. پوښتنه اوس دا ده چې ولې؟ آیا دوی ښه کتابونه نه لري یا ښه استادان نه لري که شاګردان لایقه نه دي؟ یا اکثره وخت ستونزه دا یو لا هم نه ده. اصلي ستونزه دا ده چې هغوی د یو سم او منظم سیستم له مخې مخته نه ځي او روښانه هدف دقیق پلان نه لري او یا کار نیمګړی ځینې پاتې سي. نو ځکه زه نن د انګلیسي د زده کړې اصلي راز درته ښیم. زه به تاسو ته یو داسې سیستم در وښیم چې هره ورځ په شوق درس ووایاست او په 6 میاشتو کې خپل هدف ته ورسېږئ. نو راځئ چې شروع یې کړو. اول ګام تر ټولو اساسي او مهم شرط دا دی چې پوه سئ ولې انګلیسي زده کوئ. که په دې حقیقت ځان پوه نه کړئ نو زه باوري یم تر 1 یا 2 میاشتې وروسته به مو انګېزه مینه کمه سي او یا بیخي د انګلیسي ویل بس کړئ. نو راځئ نن په پوره صداقت د ځان څخه وپوښتئ زه ولې غواړم انګلیسي زده کړم. ځینې خلک وایي ځکه چې نن سبا یې هر څوک زده کوي، خو دا هیڅکله یو قوي دلیل نشي کېدلی. د مثال په توګه قوي دلیلونه داسې کېدای شي زه غواړم یو بهرنی سکالرشپ ترلاسه کړم او یا غواړم په یو نړیوال مؤسسه کې عالي دنده پیدا کړم او یا غواړم د فریلانسینګ له لارې ډالري عاید ولرم. نو چې ولې مو پیدا کوئ اوس یې د ځان سره ولیکئ. په 2م ګام کې ځان ته یو سم او منظم هدف ټاکل دی. اوس چې پوه سو ولې انګلیسي زده کوو نو دا غوښتنه باید په یو داسې هدف بدله کړو چې عملي کول یې امکان ولري. د دې لپاره زه تاسو ته د نړۍ تر ټولو مشهور فارمول یا د سمارټ طریقه درښیم. وګورئ، یوازې دا ویل چې زه غواړم انګلیسي زده کړم دا یو خورا کمزوری، مبهم او بې پایله هدف دی. ستاسو هدف باید دقیقاً سمارټ وي. یعنې څه؟ سمارټ 5 انګلیسي الفابېټه دي چې اول یې سپیسیفیک ده. سپیسیفیک یعنې ستاسې هدف باید مشخص وي. 2م یې میژریبل ده. ستاسې باید خپل د هدف پرمختګ اندازه کړئ. 3م یې اچیویبل ده، یعنې هدف مو داسې وي چې پوره کول یې ممکن وي. 4م یې ریلیونټ ده، یعنې ستاسې له راتلونکي او کار سره باید تړاو ولري. او 5م او مهم یې ټایم باوند ده، یو معلوم وخت او ډیډلاین ولري. راځئ یو ښه او معیاري مثال وګورو. یو قوي سمارټ هدف داسې وي: زه غواړم په راتلونکي 6 میاشتو کې د ټافل په ازموینه کې 15 نمرې ترلاسه کړم تر څو یو بهرنی سکالرشپ وګټم او د دې لپاره به هر ورځ 2 ساعته مطالعه کوم. ګورئ، په دې هدف کې هر څه روښانه دي. نو د سمارټ هدف جوړول ډېر اسانه دي. تاسو یوازې خپل ولې پیدا کړئ چې ولې غواړئ انګلیسي زده کړئ، غواړئ 2 ساعته مطالعه وکړئ او چات جی پي ټي یا جیمینای ته یې ورکړئ او ورته ووایاست چې ماته یو سمارټ هدف جوړ کړه. 3م ګام د مطالعې لپاره یو معلوم وخت ټاکل او د درس ویلو عادت جوړول دي. که تاسې هره ورځ په بېلابېلو وختو کې درس وایاست هېڅکله به مو عادت جوړ نه سي. ساینسي څېړنې ښیي چې کله تاسو هره ورځ په یو ټاکلي وخت، د مثال په توګه په سهار کې یو کار کوئ، ستاسو ماغزه له هغه وخت سره عادت کېږي. دا کار ستاسو د ورځني ژوند برخه ګرځي. نو ځکه د ځان لپاره یو مناسب وخت وټاکئ او هره ورځ په همدغه یو وخت کې درس ووایاست. نو اوس راواخلئ خپل ګوګل کلنډر یا ګوګل ټاسک او یا الارم برابر کړئ تر څو هر سهار ستاسو تلیفون درته وایي چې ستاسې د مطالعې وخت مو ده. د نن ورځې دنده: تر راتلونکي ویډیو مخکې تاسې دا کارونه درسره وکړئ. ولیکئ چې ولې غواړئ انګلیسي زده کړئ. د راتلونکي 6 میاشتو لپاره یو سمارټ هدف جوړ کړئ. د ورځې د درس ویلو مشخص وخت وټاکئ. یوه کتابچه یا نوټبوک یا په کمپیوټر کې د ورډ فایل درسره تیار کړئ. په راتلونکي ویډیو کې به در وښیم چې څنګه د AI په مرسته خپل شخصي د انګلیسي زده کړې پلان جوړ کړئ او هره ورځ دقیقاً پوه سئ چې څه باید ووایاست، څه باید واورئ او څه باید تمرین وکړئ.